شاروالی کندهار به هدف جلوگیری از خطرات سیلاب پروژه ساخت چندین کیلومتر دیوار استنادی را در مناطق مختلف شهر آغاز کرده است. در این پروژه علاوه بر کار سنگکاری، ساخت کانال‌ها، نهرها، چاه‌ها نیز شامل می باشد. باشندگان محل از این اقدام مسئولان ابراز خرسندی می کنند. در ناحیه ششم شهر کندهار به هدف جلوگیری از خطرات سیلاب‌ها کار ساخت چندین کیلومتر دیوار استنادی آغاز گردیده است. باشندگان این منطقه میگویند که در هنگام سیلاب آب به خانه‌هایشان سرازیر شده و در کنار خسارات مالی مشکلات زیادی را برایشان ایجاد کرده بود. آنان اکنون خوشحالند که حکومت این پروژه را در منطقهشان عملی می‌سازد. دا غرو برازي دا کورو برازي پر دا کورو باندې الته چرول نه چې داسې بیا انو یو جواله ونړي یو بشره ونړي بر پر یو کور باندې موري وکي نو پر کور باندې په دوه واري په درې واري دا کله شپږ شهیدان دي زه خو دې زموږ پر کورو برا وشي یو متر یو نیم متر قدر مزرخانه دو بوده سی او بل به دغه پلچک تو اکاسي زموږ سره ستا کوي وراشکاره که دا سړک او ستاسو سړک څنګه خرابې دي او وسی دغه جوړي تواره جوړی امانه دا حواله جوړی مشترک زمین خوشحاله. هزینه این پروژه 14 میلیون افغانی است که از بودجه انکشافی شاروالی کندهار پرداخت می شود. در این پروژه علاوه بر سنگکاری ساخت کانال‌ها، نهرها و چاه‌ها نیز در نظر گرفته شده است. روزانه برای 40 نفر در بخش‌های مختلف فرصت کاری فراهم می شود و قرار است کارهای ساختمانی آن در مدت 4 ماه تکمیل گردد. دغه پروژه چې اوس فعلا په شپږمه ناحیه کې افتتاح شوله د تواري واله ده چې د استنادي دیوالونه پکې جوړیږي او د دې څخه هدف د کندهار ښار د سیلابي اوبو چې کندهار ښار دغه سلوپ سم نه دی وتلی، سیلابي اوبه زیاتې دي بارانو په وخت کې او د کورو چټلې اوبه زیاتې دي. نو په دې خاطر باندې د کندهار ښار ښاروالي استنادي دیوالونه پروژه اعلان کړله. کندهار ښاروالي به په دې پروژه کې د ښار په مختلفو سیمو کې د خلکو د غوښتنو په اساس مختلفې ویالې، لښتې او کانالونه په اساسي ډول ورغوي. د استنادي دیوالونو دغه پروژه چې تقریبا 15,000 متره مکعب سنګکاري کیږي د 14 میلیونه افغانیو په لګښت به ټولې رغنیزې چارې د 4 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. با گفته مسئولان با تطبیق این پروژه باشندگان مناطق مختلف شهر از خطرات سیلاب و آلودگی ناشی از آب‌های ایستاده در امان خواهند شد و همچنان سهولت‌های زیادی در رفت و آمد برای مردم فراهم می شود.